په غزني ولایت کې د دولتي او یو شمېر خصوصي ښوونځیو په ګډه د سنايي غزنوي عالي لیسه کې د فرهنګي او هنري توکو یو ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په یاد نندارتون کې د غزني ولایت د پوهنې رئیس مولوي میر نصیر احمد حسیني سربیره ګڼ شمېر فرهنګ پالانو، ښوونکو او زده کوونکو ګډون کړی و. په دغه نندارتون کې د سنايي غزنوي عالي لیسې په شمول ګڼ شمېر نورو دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکو په خپلو هنري ګوتو جوړ شوي انځورونه، نقاشۍ، خطاطي او ګڼ نور هنري اثار نندارې ته وړاندې کړل. د غزني ولایت د پوهنې رئیس دا ډول نندارتونونه د زده کوونکو د وړتیاوو ښودنه، د زده کوونکو هڅونه او ذهني ځواک پیاوړتیا لپاره خورا ګټور بولي. د دې په ګټو کې خو شک نشته چې ډېرې فواید لري. یو همدا فایده خو دا ده چې ښوونځي چې هغه مربوط په دولت پورې دي او هغه ښوونځي چې هغه ته د خصوصیت نه ورکوي، ورکه ښوونځي خو ټول یو ښوونځي دي. هغه بعد و فاصله چې په همدې د دغو دوو ښوونځیو کې چې یو خصوصي بلل کېږي یو بل امارتي بلل کېږي، هغه بعد له مابین ولاړ شي او شاګردان یې ځان متحد وګڼي. بلخوا د یاد نندارتون تنظیمونکي هم وایي موخه یې له دا ډول نندارتونونو څخه د دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ د رامنځته شوي واټن له منځه وړل او زده کوونکو ته د نوښتګر فکر ورکول دي. پیام نمایشگاه مشخص است. ما برای سایر رسانه‌ها مطرح کردیم. پیام نمایشگاه تقویت هوش‌های چندگانه دانش آموزان است که دانش آموز نه تنها فقط با بعد ریاضی یا با ادبیات یا با سایر مباحث آشنا باشه، بلکه پیام نمایشگاه، هدف نمایشگاه بالا بردن ظرفیت‌های متفاوت نیروی انسانی ماست که از جمله بخش خلاقیت هنر است. د یاد نندارتون ګډونوال زده کوونکي د نندارتون له جوړېدو خوښ دي. وایي چې د پوهنې او اطلاعات او کلتور وزارتونه د فرهنګي او هنري فعالیتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. زحمت تعلق به عشق و علاقه یک انسان دارد. اگر یک انسان که علاقهش به هنر باشد، به رسامی باشد، به نقاشی باشد، برای آن آنچنان سخت نیست که بگویی سخت است. من خودم با علاقه که به هنر رسامی و نقاشی داشتم با مدت خیلی کم که طولانی هم نه، مثلا این سلطان محمود غزنوی را من مدت 3 ساعت با 3 ساعت بالاش کار کردیم و تمام کردیم. خواست ما از دولتی است که در عرصه هنر توجه خاص داشته باشد. اگر هنر یک فرهنگ اصلی افغانستان است، باید ما و شما نمانیم که خاموش شود. اگر خاموش شود دیگه یا هنر مثل یک آتش خاموش در زیر خاکستر شده است. ما از دولت این خواست داریم که توجه خاص در عرصه هنر صورت بگیرد. د یادولو ده په غزني ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ دا ډول هنري او فرهنګي نندارتون جوړیږي.